ورشه د دې غفار خان بابا کتاب د ما ژوند او جدوجہد دا کتاب دی هغه وګورئ تاسو آی کې وای زه حج لته ما د حج نه بیا لاړم عراق ته باباګانو کتر وای بیا لاړم فلسطین ته نو چې تر لاړم نو ما بعد پټیو چې ډېر ښه آباد خو پتونه وو آباد بشړ پراتو په کلو چې ورانم یو محله ډېر ښکلې و بچی به هم صفاو لارې به هم صفاوي نالۍ به هم صفاوي کورونه به هم ښکلي ښکلي په بله محله چې ورانم هغې کې به دا ډېران لکه پښتنو محله کې دلته په شاډان کې ګرځي نو په لارو کوڅو کې به ګندونه پراتو نالۍ به ډکې پرتې وي ماشومان به څښاو نالو کې به ګوتې والې وی خیر زه لاړم دا خبره واورئ د فلسطین د عمل راته وایم او ما مه منئ دې کې به تاسو نشتلیان ډېرې خیر د غفار خان بابا کتاب وګورئ زما ژوند د جدوجہد تاسو پته ولګي وایي زه یو ځل دغه هوټل ته لاړم هوټل ته چې لاړم هلته فلسطینیان ناست وو د هغې چیلم که دا کړی دې د چیلم پروت وي هغه نشپېلی هغه دا پورې ګرځه شان دی د پې په ورته لګول قوړ قوړقی او هغه لګیا هغه په ګنټو باندې یو چیلم نه ختمېږي انو وی خیر دو سره کېناستم وی ما ورته ویل چې هلک هغله عربي ورته غفار خان بابا ده وی ما ورته وی چې یو تپوس کوم تاسو فلسطین یې چې یاو وی ما ورته ستا د ملک کې بیا دوه شیان ولیدل په دې مې پوهه کوي وی چې څه شی وی ما ورته ستاسو پټي مې وکتل یو پټی به چې خیرات یې ښه پتلي ښه ښکلی آباد یې ښه ښکلې تیاري او بل یې هغه شړ پروت دي یا پکې اخوا دې ښه فصل بېکاره یو دا دویم مې دا ولیدل چې ستاسو په دې ښار کې یا په کلو کې یو کوڅه به چې هغه ښکلې صفایي ښکلې کورونه هم صفایي نالۍ هم صفایي بچي هم صفایي او بله کوڅه چې هغه ګند په ګند دي وی چې آو وی دا پټي نه دي وی ما ته دا کتاب کې هغه لیکلي ده ما ته وایي دا پټي موږ په دې خرڅ کړي دي ښه ځان پوه کوي دا موږ په دې خرڅ کړي دي دا نور هم پې خرڅوو ما چې ولې وی دا پې خرڅوو دی بیا آباد کي امام مهدي به راځي نو موږ له به دا اخلي ما چې ښه تاسو ته هم کېنولې ما ویګني چې دا موږ ورته یوازې امام مهدي ته کېنولي مولیانو کېنولي دي هغوی مولیانو کېنولو امام مهدي به راځي او هغه ونه وی دا موږ خرڅ کړي دا نور هم خرڅ ما ښه کېنوي ورته نو نن مولا راوچت شوی دی الله رې بندي کړي دي او وایي ریلې وباسو په دې نه کېږي خانه او بیا چې دا غریب چېرته په دوکان کې چېرته بسکټ یې انې په اعلان وایي دا د یهودي بسکټ دي دا ما اخلئ او راشي نو په دوکان نه راوباسي ګرځي په مولوي صاحب ظالم بچیه دغه په پیسې ورکړي دي اول خو دله پیسې ورکړه که نه ته دا چې دې دا کمپنۍ چې راوستې ده د هغه نه تپوس وکړه که نه په دغه کمپنۍ کې ته مشر یې په دغه حکومت کې ته مشر څو د 1980 نه ته لګیا په دې ځای کې مولا صاحب ستا پکې مشرت دی ستا پکې وزارت دی ستا پکې